السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واټساپ یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم که چیرې تاسو په واټساپ کې هر چا ته میسج لیکئ نو که تاسو غواړئ چې هغه میسج الټه ولیکئ چې هغه میسج په چپه خوا واوړي یعنې الټ ولیکل سي نو دغه به تاسو څنګه لیکئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ دغه رقم د دې څخه مین انټرفیس ده. انټرفیس بیا دا رقم دلته دی تاسو ته خلاص کړئ. نو دغه رقم انپوټ ټکسټ دلته به تاسو راسئ، هر خط چې لیکئ هغه خط به تاسو ولیکئ. بیا چې هر چا تاسو غواړئ چې دا ولیږئ نو هغه به بیا هلته په چپه طریقه یعنې په چپه خوا یې کله الټ چې تاسو لیکلی وي نو هغه به بیا هغه ته په هغه طریقه ورځي. نو ګوره ملګرو زه دلته اوس خط لیکمه چې سلام څنګه یې. نو ګوره ملګرو ما دلته اوس ولیکئ سلام څنګه یې. نو دغه رقم بیا تاسو راسئ دا فلپ بټن چې وینئ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ وایي سلام څنګه یې هغه ګوره ملګرو په چپه خوا واړوئ. نو دغه رقم به بیا دغه تاسو کاپي کړئ. اوس تاسو په ټکسټ میسج کې دغه رقم په واټساپ کې په مسینجر کې یعنې په کمنټ کې په هر شي کې تاسو خلکو ته چیش کولی شئ لیږلی شئ. نو دغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې دا له دې څخه ډایرکټ شیر کړئ نو تاسو به د شیر په بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو د شیر په بټن باندې کلیک وکړئ دغه رقم به تاسو واټساپ خلاص کړئ. نو اوس تاسو هر چا ته لیږئ، هر څوک چې مې خوښ وي چې تاسې هغه دغه خط هغه سړي ته ولیږئ نو تاسو به صرف دغه سړي په نوم باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو نیکسټ ووایئ او دغه رقم به تاسو سینډ ووایئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو سینډ ووایئ هغه خط هغه سړي ته ورغلی چې سلام څنګه یې. ګوره ملګرو هغه به په چپه خوا وي، هغه به کنفیوزه شي چې دغه خط دغه سړي څنګه لیکلی دی. نو په دغه طریقه سره ملګرو تاسو هر رقم ته خط په چپه خوا اړولی شئ. نو ګوره ملګرو زه اوس لیکم چې هاي هاو آر یو. نو ګوره ملګرو ما دا هاي هاو آر یو دا مې ولیکئ. دغه رقم تاسو فلپ ووایئ. نو ګوره ملګرو هغه دغه سلو په چپه خوا واوښتی. نو دغه رقم به تاسو کاپي ووایئ. بیا چې اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دغه تاسو چا ته په ټکسټ میسج ولیږئ هغه دلته تاسو لیږلی شئ. که په مسینجر لیږئ تاسو په مسینجر خلاص کړئ. نو دغه رقم چې تاسو هر چا ته لیږئ نو صرف په دغه سړي په نوم باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه رقم به هغه تاسو چیش کړئ پیسټ کړئ. نو هغه به بیا تاسو هغه سړي ته چیش کوئ ولیږئ. نو ګوره ملګرو زه دغه دلته پیسټومه هغه رقم به تاسو سینډ ووایئ. نو ګوره هغه په چپه خوا لیکل سوی ده او هغه سړي ته به ورسي. ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ هر چا ته دا رقم ته الټه خط ور ولیږئ. نو ملګرو هغه به بیا کنفیوزه وي. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ سوي وي. که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.